بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم ګوره د دې نه تر هغه پسله پورې د یو څو خبرې ذکر کړي، تقریبا شپږ خبرې ذکر کړي. اوله خبر دا ذکر کړي چې په علم کې اختلاف ذکر کړي چې آیا د علم د پرسه تعریف شته دی او کنه. ته باندې پوه شو کنه. نو ګوره حاصل دا دی چې یو علم شرعي دی، بل علم دی پنځ د متکلمینو باندې، او بل علم دی پنځ د منطقيانو باندې. نو علم شرعي خو لیکي د الله د رب العالمین معرفت او د الله تعالی احکام پیژندل، هغه ته علم شرعي ویل کیږي. دی باندې پوه شو کنه. دا خو علم شرعي شو. بل علم دی د متکلمینو پنځ باندې. نو علم د متکلمینو پنځ باندې چاته ویل کیږي؟ د یو صفت ته چې د دې په وجه باندې امور ښکاره کیږي، هغه چاته چې دا صفت په جا کې راشي. د یو صفت ته چې د دې په وجه باندې تجلی د امور راځي، هغه چاته چې دا صفت په چا کې راشي. دا تعریف ته د متکلمینو په نسبت باندې د چا د علم. ته باندې پوه شئ کنه. دا تعریف شو. او دا رنګ دوی دا تعریف هم کوي مجهول شی معلومول، مجهول شی معلومول، دا غي کشف کول، دې څه ویل کېږي؟ علم ویل کېږي. خبره باندې پوه شئ کنه. دا خو علم شو په نسبت د چا باندې؟ د متکلمینو باندې. بل علم دی په نسبت د منطقيانو باندې. وسو د منطقيانو په نسبت باندې د علم په تعریف کې اختلاف دی. اول خبردارا چې یو اول خبردار دی و چې ګوره یو قول لا چې علم دا بدیهی دی. سمانه علم تعریف ته محتاج نه دی، علم د پر تعریف نشته دی. دویم قول لا چې علم دا نظری دی. سمانه دا تعریف ته سره محتاج دی. نظریه ته لګي تعریف ته سره محتاج. بیا کوم کسان چې وی علم بدیهی دی، دا تعریف ته محتاج نه دی، راوی لپاره دلیل لري. ښه اصل دلیل لري. و علم دا مبدا د انکشاف ته د ټول امور لپاره. علم مبدا د انکشاف ته د ټول امور لپاره. د علم په وجه باندې تو کشف د ټول امور کول شي. دا دې خبره مطلب دی. نو کوس راشه د علم په وجه باندې ټول شیزونه معلومه. وس که علم تو په بل شیز باندې سکه معلوم کی. دا په تعریف کې سره راغی دور راغی، او دور د شره باطل دی. دوی ځکه چې د علم تعریف چې کم دی نه کیږي. علم مبدا د انکشاف د ټول امور لپاره ده. نو وس که چرته علم معرف واقع شي، دا مکتسب شي، نو لازم بشي دور، او دور چې کم دی باطل دی. نو تعریف د علم متشره دا باطل دی. مطلب نه پوه شو کنه. دا خو دوی دلیل دی. کم کسان چې وایي چې علم نظری دی او دا دلیل د محتاج دی، دا غوډه پر ګور دلیل دار چې روس ان شاء الله کتاب کې یو څو مقولات دي. ښه لس مقولات دي. دا علم چې کم دی یا خو د مقولې د اضافت نه لري، او یا د مقولې د کیف نه لري، او یا د مقولې د انفعال نه لري. ان شاء الله روس راځي نو مقولات راځي. ته خو پوه شئ یا د مقولې د کیف نه لري، یا د اضافت نه، یا چا نه دی انفعال نه دی. او ګوره قانون داره چې د مقولاتو په نسبت سره خپل لاندې شیزونو ته ان د مقولې لاندې کوم شیزونه داخل دي، دا مقولات په نسبت سره هغه چې سری اجناس دي. دا سری اجناس دي. وګوره د مقولې د اضافت لاندې چې څومره شیزونه داخل دي، نو د اضافت د غیر پر یو جنس دی. د مقولې د کیف یا د مقولې د انفعال د لاندې چې څومره شیزونه داخل دي، نو دا کیف او د انفعال د غیر پر سری اجناس دي. او قانون دا کل ما له جنس فله فصل. هغه شی چې هغه پر جنسي نه هغه پر فصل همي. نو که علم د مقولې د کیف لاندې راشي، کیف جنس شو، علم پر جنس راغی کنه. نو بس د علم د پر چې کوم فصل هم راغی. او چې د کوم شي د پر جنس او فصل د جنس او فصل ته حد او تعریف ویل کیږي. د قصه باندې پوه شو کنه. دوی ځکه وایي چې علم دا نظری دی، او علم چې کله علم تعریفو دا کېدی شي. او بل دلیل دا چې علم نظری ځکه دی چې په علم کې اختلاف ډیر واقع شوی دی. نو دا اختلاف په علم کې راتګ دا دلیل له په نظارت د چا باندې؟ د علم باندې. په نظارت د چا باندې؟ د علم باندې. نو چې نظری شو، نو تعریف ته شو محتاج شو. بیا کم کسان چې وایي چې ګوره علم نظری دی او دا تعریف د محتاج تعریف کیږي، نو بیا هغوی په خپل منځ کې دوه مسلک دي. یو مسلک دا چې دا متيسر التحديد دی. سمانه د دې حد آسان دی کېدی شي. او بل دا چې ګوره نظری دی خو متعسر التحديد تعریف نشي کېږي. تعریف نشي کېدو ګران دی. یو قول متيسر التحديد دی، او بل قول شری متعسر التحديد دی. په قصه باندې پوه شو کنه. بیا کم کسان چې وایي چې ګور د علم تعریف کیږي، کم منطقان چې د علم تعریف کیږي،
نو بیا هغه په خپل مس کې اختلاف ته هغه د علم یو څو تعریفونه دلته څه کړی دي ذکر کړی هغه اوس مصنف چې کم دي راوړي دي پر خبرونه پوه شو کنه یو خو ګور دا څو تعریفونه دوی ذکر کړی دلته بل تعریف د علم درجه غدل ذکر نه لري دیو علم څه ویل کېږي علم ویل کېږي هغه صفت راسخه چې په انسان کې راشي چې د دې په وجه باندې انسان ادراک د کلیاتو او د جزئیاتو کولای شي علم ویل کېږي هغه صفت راسخه چې په انسان کې راشي او د هغې په وجه باندې دوی د ادراک د کلیاتو او د جزئیاتو کولای شي ته باندې پوه شئ دارنګې څوک وایي علم چاته ویل کېږي علم ویل کېږي هغه اعتقاد جازمه ته چې هغه مطابق د واقع سره اعتقاد جازمه چې هغه مطابق د چا سره د واقع سره دا مختلف تعریفات شوي دي خو د منطقان په چې کوم تعریفونه دي هغه دلته ذکر کړي 15 تعریف دي اول فرمای اعلم پوښه په خبره باندې ان العلم علم په نيز د منطقيانو باندې یطلق ولدي اطلاق کیږي علی معانین په سو معناګانو معنی جمع نه معنا مقصود د شي استویل کیږي خدا په نيز د هغه چا باندې چې کم کسانوي د علم نظری دي او بیا په نظری کې د متيسر او تحدید دي تعریف شته تعریف آسان دي کیږي احدها یو د معنی سره اول حصول صورت الشيء في العقل هغه حاصلیدل د صورت د شیز دی په عقل کې حاصلیدل د صورت د شیز دی په چا کې په عقل کې ګوره صورت چاته ویل کېږي صورت د شی غي ته ویل کېږي چې شی په هغه باندې حاصلېږي ما به يحصل الشيء بالفعل صورت د شی غي ته ویل کېږي چې شی په هغه باندې بالفعل څه کېږي حاصلېږي نو ګوره بیا د تعریف صورت د شی دی ذکر تعریف په وجه باندې حصول د شی راځي تر کلمې تعریف دی وکړو کنه بدی تعریف په کلمه څه شو موجوده شو تر کلام تعریف وکړو کنه نو الان کې په دې تعریف سره کلام څه شو موجود شو نو صورت د شی چاته ویل کېږي چې په هغه سره اصول د چا راځي د شی راځي د صورت د شی څه کېږي ویل کېږي کې باندې پوه شو کنه نو فرمای نو ګوره دې سوي حصول د صورت د شی په عقل کې ګوره د کلمې چې کم تعریف ده دا غیر تعریف ستا پر ذهن کې حاصل شو دی حصول ته ویل کېږي دې ته اصل کې علم ویل کېږي نو ګوره دلته د دوی په نسبت باندې په علم کې او دارنګي په معلوم کې تغایر ده معلوم بیل شیز ده او علم چې کم ده بیل شیز ده نو ګوره علم د حصول له او معلوم څه شي معلوم د صورت ده نو په دې کې صورت علم نشو ګوره بلکې علم څوک شو علم چې کم ده د حصول شو نو دا تعریف دا مختار نه کړي دا ځکه ول لاړو دا مختار دی چې دلته د علم او د معلوم په منځ کې سره غي اتحاد راغی بګ سره تغایر راغی علم دا حصول شو او معلوم څه شو د صورت شو دا څه باندې پوه شو کنه دا یو تعریف شو دویم ثانیه دویم تعریف او دویم معناګان په دې کې شری الصوره الحاصله من الشيء عند العقل هغه صورت داسې صورت چې دا حاصل شي د چا حاصل شي من الشيء د شیزنا په کوم د کې حاصل شي عند العقل په عقل کې عند العقل په عقل کې وګوره دا دویم معنی شو په دې کې ګوره د علم د حصول نه لري بلکې علم دلته نفسي دا صورت ته نفس سره دا صورت ته د کلمې چې کوم تعریف ته کنه یا د کلام چې کوم تعریف ته په دې خبره باندې پوه شو کنه او دغه تعریف او ستاري ذهن ته راغی او دغه تعریف ته ویل کېږي اصل کې علم ویل کېږي دغه صورت اصل کې شری دا علم دی دا اصول چې کوم دی علم نه دی نو ګوره په دې تعریف کې چې کوم دی نو علم او معلوم دا متحد شو په دې کې اتحاد ذاتی دی او په دې کې فرق اعتباری دی تغایر اعتباری پکې دی دا صورت علم هم شو او دا صورت چې کوم دی معلوم هم شو ځکه دا په دویم مرتبه کې راوړو په تعریف دومره خنه ده کول تعریف دا خره په دې کې خو اتحاد ذاتی راغی ځکه صورت علم هم شو صورت چې کوم دی دا معلوم هم شو خو تغایر اعتباری پکې څنګه لري وجه راغی دا چې اصل کې په عقل کې او په ذهن کې دوه مرتبه دي یو مرتبه د حصول په العقل ده په دې باندې پوه شئ یو مرتبه د حصول په العقل ده چې شی په عقل کې حاصل شي او بل مرتبه د قیام په العقل ده یا د قیام په ذهن ده نو چې په مرتبه د حصول کې واخلي دا بیا شری علم دی او چې په مرتبه د قیام کې واخلي بیا شری بیا معلوم دی ته باندې پوه شئ چې په مرتبه د قیام کې واخلي څه شری دا به معلوم دی ښا او چې په مرتبه د اصول کې واخلي نو دا به څه علم دی دې باندې پوه شئ کنه ښا
ثالثها دریم په دې معناګانو کې سره الحاضر عند المدرک ته باندې پوه شئ هغه شی چې هغه حاضر شي عند المدرک په هغه څه کې چې ادراک د امور کولای شي چې ذهن دی حاضر عند المدرک نو دا حاضر بیا عام دی برابر خبر ده کده حاضر اصولي او برابر خبر ده کده حاضر سوي د صورت وي دې باندې پوه شئ کنه ها رابعها سلورم معنا په دې کې سره قبول النفس لتلك الصوره قبل ول د نفس دقي صورت لرا ته اصول د صورت د شی په عقل کې وکړو او ستا نفس چې کم دی دغه صورت ته کی قبول کی نو دغه ته څه ویل کېږي دغه ته اصل کې دی قبول ته څه ویل کېږي علم ویل کېږي وګوره د دې په نسبت باندې علم دا د مقولې د انفعال نه دی انفعال چاته ویل کېږي د غیر نه اثر قبل ول د غیر نه اثر قبل ول لته ویل کېږي انفعال د مقولې د انفعال لخه علم د مقولې د چانه شو د انفعال نشو پرې قصه باندې پوه شو کنه ته یو شی توکتل او درنګ یو شی دی وکړو او ستانه پس دغه تعریف او دغه صورت سکو قبول کو ته قبول ول تسوي لیکي علم ولیکي دا منطقيانو علم دی خامسها پنځم معنا پدې کې سره الاضافه الحاصله بین العالم والمعلوم هغه علاقه چې هغه مجهوله الكنه ده امون ته معلومه نه چې کوم علاقه مراد ده خدا سي علاقه داسې اضافت چې کوم حاصل له بین العالم والمعلوم په بین د عالم کې او په بین د معلوم کې ګوره عالم او معلوم د عالم علم چې په معلوم باندې راځي نو خامخه د عالم به د معلوم سره خامخه یو تعلق دا هغه تعلق د وجه نه به د عالم علم په معلوم باندې راځي نو دغه علاقه او دغه تعلق دا مسمى کولی شي په چا باندې په علم باندې په دې د چا باندې د منطقيانو باندې د دې اضافت معنی سره دغه اضافت معنی علاقه ده وس علاقه چاته ویل کیږي وګور یو علاقه ده بل علاقه ده علاقه په کسری سره د اصل کې استعمالي کې په محسوساتو کې بچا کې په محسوساتو کې او علاقه په فتحي سره د اصل کې استعمالي کې بچا کې په معانیو کې په غیر محسوساتو کې به ګور علاقه چاته ویل کیږي نو علاقه دې ویل کیږي چې دې په وجه باندې شی اول دا ملګری کیږي د شی ثاني سره چې دې په وجه باندې شی اول د دې استصحاب او ملګرتوب راځي د شی ثاني سره دې څه لیکيږي ته علاقه ویل کیږي لکه علاقه د علتیت شو علاقه د تزایب شو علاقه د عینیت شو وغیرہ وغیرہ پر خبره باندې پوه شو کنه نو د عالم او د معلوم په مس کې بخامه یو علاقه دا غي د وجنبه د عالم علم په معلوم مدرغلی نو دغه علاقه مسمى کولی شي په چا باندې په علم باندې پر قصه باندې پوه دغه څه ویل کیږي علم ویل کیږي نو ګور دوی په نسبت باندې بیا د علم مقولې د اضافت نشو مقولې د چا نشو د اضافت نشو چې کله علم د مقولې د اضافت نشو یا د مقایا د مقولې د انفعال نشو یا د مقولې د چا نشو د کیف نشو او قانون دار چې هر مقوله په نسبت سره لاندې خپل شیزون ته سری اجناس دي او هغه شی چې راغی پر جنس راغی پر فصل هم وي او چې کوم شی د پر جنس او فصل راغی پر حد راغی او حد نه مګر دغه تعریف ته ولکه دین دا خبر معلومه شو چې علم نظری دی او علم تعریف ته محتاج دی بس ته کنه وينقسم Oh.